هیوادونه په سیمه کې د خپلو استخباراتي موخو ترلاسه کېدو لپاره هڅې کوي ترڅو د اسلامي امارت حکومت په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان په اړه د دوحې درېیمې غونډې په اړه د چارو شنونکي وایي اسلامي امارت دمګړی د افغانستان په ټوله جغرافیه بشپړ حاکمیت لري چې پر وینا یې نړیوال د یو مسؤل نظام په توګه د اسلامي امارت حکومت په رسمیت وپیژني. دوی سیمه ییزو حالاتو ته په نغوت سره وایي چې هیوادونه په سیمه کې د خپلو سیاسي او استخباراتي موخو ترلاسه کېدو لپاره نه غواړي چې د اسلامي امارت سره د تعامل پر کرښه مزل وکړي. او که دوی غواړي چې د افغانستان سره د تحمل وکړي، اسلامي امارت حاکم ده په ټوله جغرافیه، افغانان حاکمان دي، دوه تابعیت نه دي، په ټوله جغرافیه د اسلامي امارت په واک کې ده، نو که په دې اساس یې بیا یې ګټه مثبته ده، نو زه وایم هغه غربیان اوس هم هغه غرض فعالي کوم چې تېر 20 کاله افغانان په یو نامه بل نامه وژلي دي، نو دا غونډې هم بې څه نه دي، هغه د خپلو فرمایشو کله ټول شموله همه شموله هغه بعضې شی چې په دوحه کې وکړه سوې ده چې د ټول شموله حکومت بین افغاني مذاکرات چې دوی خپله لامل سو نظام سره ګډوډ کړو، اوس هغه غواړي دلته اسلامي امارت حاکم سوی ده او هغه شیان له منځه تللي دي. همدې ته په پام سره د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په سیاسي او سولې چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیال سره لیدنه کې ویلي اسلامي امارت به د خپلو شرایطو په منل کېدو سره د دوحې په درېیمه غونډه کې ګډون وکړي. اسلامي امارت تمه لري چې د دوحې په راتلونکي ناسته کې شرایط په پام کې ونیول شي تر څو د افغانستان استازی پکې ګډون وکړي. اسلامي امارت نه غواړي نړیوالې ټولنې ته ستونزې جوړې کړي، بلکې غواړي له نړۍ سره مثبت تعامل ولري. خو د نظر خاوندان له نړیوالو سره د اسلامي امارت له ادرسه پر سیاسي جوړجاړي ټینګار کوي او وایي چې د سرپرست حکومت مشران دي افغانستان له شته سیاسي انزوا څخه وباسي. دوی د اسلامي اصولو په چوکاټ کې له نړۍ سره د تعامل غوښتنه کوي. اسلامي امارت ته پکار ده چې هغه شرایط چې نړیوال وړاندې کړي دي، خصوصا چې بیا د افغانانو خواسته هم ده او د موږ د ملي ګټو، ملي ارزښتونو، د آیین و دین او د رسوم خلاف نه وي. هغوی ته باید یو میکانیزم جوړ کړي او داسې یو عملي میکانیزم چې دا رعایت کړي د خپلو ګټو پر بنیاد او نړۍ سره تعامل جوړ کړي چې افغانستان د انزوا حالت نه ووځي او نور نړۍ هم خپلې بانې او فرمې لرې کړي چې نور د افغانستان ستونزې حل شي. لا هم معلومه نه ده چې د دوحې راتلونکي درېیمه ناسته کله جوړیږي، خو له دې وړاندې په دویمه غونډه کې د اسلامي امارت د استازو نه ګډون یا د ناسته بې پایله کړې وه. غوښتنې دا دي چې د افغانستان په اړه جوړېدونکو غونډو کې د اسلامي امارت ته د یو مسؤل لوري په توګه د ګډون بلنه ورکړل شي.